أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. دویم ایسا کې دا دریم باب ده او دا دعوت توحید دا پرد د شرک فعلی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم دا دعوا او توحید و پائے کے رد شرک اعتقادی ہو، یعنی عقیدہ کے شرک مسات ہے. نوزدل طویل چھے افعال کی بہم شرک نسات ہے، لیکن دا عقیدے تعلق رد سر دے او دا افعال و تعلق اغلاس کو بدن سر دے. نوزدل طویل چھے افعال شرکیہ بہم نکوے. وَإِلَٰهُكُمْ او مددگار ساسو الہ واحد مددگار کیو دے. یا مشکل کی شاستاسو حاجت روا لائق دا عبادت اور طول معنی کی. لا الہ نشت بل لائق دا عبادت اللہ سیوا داغنا الرحمنو خاوندہ مہربانو دے الرحیم خاوند خاص مہربانو دے. دا داور توحید وا پرد شرک فعلی. اس پدے باندے لس عقلی دلائل چہ دا خبر عقل منی چہ دا اللہ نہ بغیر بل الہ نشتا. ان فی خلق السماوات بے شکا پا پیدائش دا اسمانونو کی دا یو دلیل، والارض یو پا پیدائش دزمکو کی. درین واختلاف اللیل او پا بدلول دشپی کی. سلورم والنہار او پا بدلول دروز کی. پنزم والفلک اللتی او کشتی آغا تجری چھ روانی فی البحر پا دریاب کی. بما ینفع الناس سرداغ سامانا چھ فیدرسی خلقتا. او شپگم وما انزل اللہ آغا چراوری اللہ من السماء دا اسماننا مما انسوبو. وم فاحیا به الارض پس تازکی پدی سرزمکا بعد موتها رسدو چویدو دغنا. اتم وبس فیها او خارکڑی دی پدی زمکا کی من کل دابہ ہر قسم زندہ سر. او نہم وتصریف الریاح او پاڑولو راڑولو دا ہواگانو کی. او لسم والسحاب المسخر او وریز چیز وڑند دا بین السماء والارض ومین دا اسمان او دزمک کی. لآیات خامخان نخری لقومی یعقلون دا اللہ پا یوالی باندے داغکم دا پارا چی اکل لری. وګوره پدې کې رد شرک فعلی لپاره دلایل بیان کړو. ځکه چې خلق د الله په نوم باندې سمنی نو یا فصلی یا ساروی یا نغدی او هغه درې واړه د آیات کې بیان کړو. کته ساروی د غیر الله په نوم منی نو وبس فیها من کل دابه ساروی چا پیدا کړی دی الله او منی د بل په نوم. او کته فصلونه یاده نو باران سوک راوری فصل تعالی سوک در کی اللہ. او کته نقد پیسے یادے نو چی کشتے چلی گئے او تب پیسے گھٹے نو دا تعالی اللہ در کی کنا بل سوک تی تداغ پنم دا کے. نو دا لس دلائل لی کتاس و اسمان زمکے دیتا و کتلو شپار وس کمی گی زیادی گی لنڈی گی اگدی گی توبو دا پاس کشتے سرد سامان دا خلق زیر ڈوبی گی نا. دا دا اللہ حکم دے. باران اللہ راوری فصل آغا کی زمک آغا تازہ کی زناور ارس آغا پیدا کردی آواغان اغر آولی پدے آوا کے اکسیجن گیس سے کدا آغا ختم کی نو تارب ایسوک در کی گیا پٹول بمڑے نو. وریز راوستل دا آغا کار دے چه دا کارون ٹول اللہ کی نو لائق دا عبادتو باغا دے کنا بیا ولی بل اغسر شریک ہوئے. والزجر ورکی زورنا مشرک لا. ومن الناس او بعض خلقنا منا غسوق دی یتخذو چه
چغی نسی من دون الله د الله نه سوا اندادن برابر الله سره یا شریک الله سره یحبونهم محبت کی اغی سرا کا حب اللہ پشان دا محبت دا اللہ عبادت تعریف کے تاو سماوی لو چی محبت دا اللہ او یر دا اللہ تم دا اللہ دا بربلنا نکے ندلتے اغا یو بیان کو چی دی دا اللہ نا بغیر خپل خدایانو سرا غمین کی کم امین چی دا خدای توب دا کا حب اللہ پشان دا مین دا اللہ او چې چا سره د خدای توب مینا وکړه نو بد دې سره سړی مشرک شینو والذین آمنوا اوا کسان چې مؤمنان دي اشد حبا لله هغه ډیر سخت دي په محبت کې الله سره وګوره د موحد تعریف الله وکړه مشرک تعریف نه کوي ځکه چې مشرک الله سره مینا کې خو الله سره نورم شریکان کړی دي نو دا الله مینا تقسیم کړه او مؤمن چې دې د الله په مینا کې بل څه نه یوځي کی ذکر اللہ وی مومن اشد حبا للہ دے اللہ سر ڈیر مینہ کی مشرکم ویزا اللہ سر مینہ کو مومنم وی اللہ وی مینہ خود مومن دا دا مشرک بس مینہ دویم دی خپل خدایان سر مینہ کی اللہ وی مومنان چه ما سر سور مینہ کی دور دی خپل خدایان سر مینہ نکی ذکر چه مومن دا اللہ دا پار خپل زان وجن نو دین نور غٹ سی دے پسې جهاد فی سبیل الله را روان دی چې دا الله لپاره تخپل ځان وجنه بس د دې نه غټه مینه بل کې دي شي او مشرک هغه خو مړ خپل خدای کوله سور کې کیه هو الله خو دې دا مال دوکو نو که سوشي نو بیا منی کو نشي نو بیا ور پسې بده راځي لکه ګوره داسې خلکو هغه د اولیاء الله سره شریکان کړی دي نو هغه قبر لړ شي نو مال دا او کا مال دا نو یې چته پته نه لګي څوک زنانه و دا هغه بس کیسو مقدمه به ونه ویغه بدله زیارت لا هغه ته وی چې یاره دا مقدمه چې وګټم هه بیلا نو لکه دا تعالی بابا بیلا نو هغه ته سنوي رااله هغه زیارت جنگلې به وشته را وشته وی بیننګ ویننګ دونه کنه بیننګ وی ما ستا په نوم باندې سوره فخر کو تا مال مقدمه نه غټلا دی مقدمه پس بیا بوزي کنه یو کوم وی هغه بوتان جوړ کړو نو دی هنخري وسره کې څوک د غټو نه څوک د سرو نه څوک د سنا هغه د وړو نه جوړ کړو د وړو نه او بیا پخکړو په ور کې کنه نو بس هغه تیار ډوړې وګړه نو پاغي باندې کات راغی کات نو هغه د خدایانو ته پسیدو پراتو چې ډوډۍ نو جزانا خدایان خو نو کړه نو چې ډېر تنگ شو کنه یو بلته یو کتلو ویره دی خو خبره نه مني وی راځي په نو بس ور لغه خپل خدایان ټول خوړل دا د دې خدایانو سره مینه وها والذین آمنوا اشد حبا لله دا ځان نه جوړ کړي نو څه خدای خو نه کړه تخویف ولو ير الذين ظلموا کچری وینیا کسان چې ظالمان دي سوویني حالهم حال خپل اذ يرون العذاب کله چې ویني عذاب په قیامت کې نو هغه کدی په دنیا کې ولید کنه نو لما فعلوا الشرك دی بلا شرک نو کړي ور عذاب نه بغیر دی منینا اوله بویني ان القوه پمانه دی لان القوه دغه چې قوت د الله لپاره دی جميعا ټولا وان الله او بشک الله پاک شدید العذاب صح عذاب ورکون کې دی استبرأ الذين کله چې بیزار شیا کسانو تبو چې تابعداري شوی وا من الذين دا کسانو نا اتبعوا چې تابعداري کړي وا قیامت کې به مشران د کشرانو نا بیزار شي وی و چې مونږ راته ویلو چې زمونږ بندگی کوي ور اول عذاب او دی بوینی عذاب مخامخ وتقطعت بهم الاسباب او پری بکړی شي د دې پمنس کې رشته تعلق د پیره مریده دا به ختم شي وقال الذين اوایبا کسان اتبعوا چې تابعداري کړي وا لو ان لنا کرتن کچروي زموږ د پارا دوباره د دنیا ته فنتبرأ منهم نو مونږ با ویزار شویو د دینا کما تبرؤ منا لکه جدی ویزار شو زمونږ بیا والته په یو بل بدر دی وی
مریدان به پیرانو ته بدر دی وی، مریدان او پیران به په مریدانو، او مریدان به وی افسوس که دنیا ته واپس لو کنا نو موږ به تاسو سره دې سزا درکړې و. کذالک دارنګ یریهم الله خیب دی تعالی پاک اعمالهم نتیجه د دې د عملونو حسرات علیهم د پار د غم او د افسوس په دی باندې بیا وسکیږي نه. وما هم بخارجین من النار او نبی دی وتون کی د ورنا. د دې باب اخیری رکو او پدې کې سلور مسلې بیانی چې الله کوم سيزونه حرام کړی دي هغه مې استعمالوي، هغه حرام دي، او چې مخلوق وته حرام وي دویمه خبره چې مخلوق وته حرام وي هغه حرام نه دي استعمالوي. دریمه خبره منښت کوي د الله په نوم کوي. سلورمه د الله نه بغیر د بل چا په نوم منښت دا شرک دی. دا سلور خبره په دې رکوع کې کی. په دې لومبي آیات کې تحریمات العباد باندې رد ده. یا ایها الناس یا خلقو کلو خری مما دا غسنا فی الارض چې پزمکه کې دي حلالا حلال طیبا پاک، حلال چستای پردې مال نه، او طیبا چستا طبیعت علی. حلال له خستانی خوخنه مخره خدا مو چې دا په ما باندې پیر بند کړی دي او کاغه به تور علاج بند کړی خو څه مسله نه را خو کته هغه حلال او حرام اختیار مند نو بیا خو شرک دی. ولا تتبعوا او تابعداري مکوي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان. دا د ځان نه پکې هغه ته حلال حرام جوړی کنه وی چې مازیګر کې جارو وال نه خوس چرګانو بغول کړي غول ډکه دی جارو نه را لوي ګناه ده. صفائی چې دا پکار را او مازیګر نه پس چې تګې شنو بمس کوي بیا وزن کدن کې تګې. دا کوم کتاب کې راغلي کنه دا شیطان خسته کړی دی. او وینا ویله غوخه مور کوي کنه بیا به غوخه پچاړي خپل خواخه سره غوخه ولا ورکه چې طبيعت ولګي نو دی ولا دالو دغه ورکی نو هغه بیا د لومبیر ودنه په پردولو شروع کی کنه. راته د ګډ غوخه په خور د چيلي چې هغه وی چې زمادل ته سکدار دی نیو ته غوخه ولا مور کوي د لومبیر ودنه غوې می شروع شي التا او دا ګناه ده کنه بیا به غوخه پچاړي او چې نا وراولې نو ماشوم ولا ورکه چې زوی وشي ولکه دالونه وسوک راوړي بیا چې دې وی شتله برشته کم دی کې چې هر څوک ځامن غواړي. دا خو دنیا دا الله چلی خزا او سړی دا دواړه د جون د پاره لازم دي. هر څوک چې د ما د زوی کېږي او د لور د هر څوک نفرت کېږي نه. دا ټول شیطانی حرکتونه دي. او کله چې ډولې راوړي نو غنم اور بش په ولولي کنه د پاسه وی چې جون دې ډیر شي او بیا د هغه اور بش د پاسه خلک ګرځي د رزق به حرمتي کې نو بیا ټول عمر پر رزق پسې ګرځي رزق وته نه ملاويږي. دا یو غومه خو نه راکنه بلا مسلې د خلکو جوړې کړې دي. نو الله فرمایي مړه شیطان پسې سله دی اخو د لجون لړن تنګ کی. الله وی چې سارام دیاره تماوی دی بس هغه مکوي کنه. انه بشکدا شیطان لکم عدو مبین استاسو لپاره دشمن ښکار دی. وینه نه خو نور دشمنی را سره ښکار کی ګوره. انما یامرکم بیشک دې تاسو ته حکم کی بسوء د بد والفحشاء او د بے حیاء. سو پکول کې خبره د شرک در باندې کې چې در باندې وباسي پلان کې را مدد شګره دې ته سوې پکول کې او کارونه در باندې د شرک کې چې قبرونو ته یا بوتانو ته سجده لګوي یا داغي په نوم منښت کوي. انما یامرکم بیشک دې تاسو ته حکم کی بسوء چې د خبره د شرکو کې والفحشاء او کارونه د شرکو کې یا بسوء د شرک والفحشاء د بے حیاء. اګوره چې کم د شرکی ګل ته بے حیايو میخه چې کم د شرک اړای ال ته بے حیاي خامخای کنه تاسو تلې داسې میلې بم لیدلې کنه او ورسونه چې وته دی وی ال د چې تلړ شي شرکیات کیږي حالان کې هغه پاک دی ردینا کم اولیاء چې ال تخخ دي دا ژوندۍ چې دینو دی دا مسلې جوړې کړې دي. نو دې تاسو سره شرک او بے حیاي حکم کی وان تقولوا او دا حکم کی چې تاسو وایي علی الله دا الله بارکه په الله باندې ما غسولا تعلمون چې تاسو ته علم نشتا. ودا د الله نازول دي د برخه خاوندان دي ودا ولا الله یې سی ور کړی دي. ګور الله وی په ما درو جوړوي الګ دلیل سره وی دلیل ما سره شته دا ما ته پلار ویلو بابا راته ویلو
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کله چې دی تویل شي تبعو تابعداریو کې ما دا غسو انزل الله چې الله را لګلی دي قالو دی وای بل نتبعو بلکې مونږ تابعداری کو ما دا غسو الفینا چې مونږ مندلی علیه پاغه باندې ابا انا پلاران خپل وما ته پلار وې کنه چې زما بچی نه پیدلو نو چې ته وښو نو ته ما زیارت کاکا صاحب له بوتلې وی یو زیارت نه وی وګوره ته بچ شو کنه نو دا خپل زکه بوزم زما پلار دا سه کړو زبه هم کوم کنه انا پلار پس رواني نکه پسې هغه شرکیات کړي دیم کې هغه بدعات کړي زما یاد شي چې مونږ واړو دلته به ماشوم سنتو نو اس په به سنبال کړي واو دغه اخون بابا که دغه بابا له به بوت هغه د خبر نه بتاو او بیا به راوسته کنه کتاب وې داولې وې دا مړه زمونږ نکیانو کړي دي کنه ګوره قران دروغ نه وی کنه قران چې کوم خبره کی نو هغه حقیقتي چې ته وته چې لکه ولې دا کې نو بل دلیل بني دا زما پلار کړی دی زما نیکه کړی دی هلکه پلار نیکه دې په غلطو نو تبم په غلط روانه او کاغي سم ورپسې ځا او کاغي غلطو نو ظالمه ته خو سم شکنه اولو کان آباؤهم آیا اگر کو مشران د دی لا یاقلون شیئا چې عقل نه لري او زرا عقل نه لري د دنیا په کار نه پويږي پټک تعلیم نه کړې دنیاي ولا يهتدون او نه پنه غلار دی دین خو پرې د دنیا نه رز کړي نو دین رقم له نه زده کړره نه پنه غلار دی انا روح الامین صاحب خبره وی الله دې معافیو کوي هغه ته چا سخولم نه د دنیا تعلیم خو ته خود چا نه خو انګريزان وته نه خو دین او راته بیا دغه جوړ شي کنه او د دین هغه وته دلته خلکو نه خو عالمانو چې بیا ودی د مونږه پشان شي نو بیا و زمون قدر پاتې نشي اعلان کې دې سره هو قدر سی واقعي ان وی هغه جزانو ته چا سخول نو هغه به اجره کې ناسو بانګونه به وي تا به ته مانځل نه دی وینه دا به مون کار خو نه دی مولان شته غیبه کی کنه هغه مون سپارت نه غننو خزما یاد شي چې پښتنو به بانګ ویل دا شرم غنو به حیاي به غنلا چې پښتون به بانګ وي اوس خدای الله فضل لري پښتنو په بانګ جګړې کنه ځان ته خد اوچت پښتون وی هغه وی چې ما بانګ وي اقامت هغه کی بانګ هغه وی داول علم راغی کنه هغه ته چا علم نو خوله مونږ هغه نه ګناګار هغه چا په وکړي نو کنه بانګ د ثواب نه کسو خبر شو هغه په خسنه بیا چی یو بوې چې زبو ما بیا به خسنه چې په نمبر بوایو چې د بانک کم اجرونه تما شروع کا حدیثو کې چې سور راضی او بیا د اقامت نو هغه اجازه د چا سفوري نو خبره ای ناظرې نو کړي نه د دنیا تعلیم نه د دین نو ځکه قران وی لا یاقلون عقل نو دنیا په کار نه پوي دو لا یهتدون د دین په کار نه پوي نو تاغي پس دې تعالی خو الله ډېر څه درکړ کنه دنیا تعلیم درکو د دین درکو نو په کار دې ته خو سم شي کنه او داغي لپاره بخنه وغواړي روح الامین صاحب هغه خدا سي وي اجره کې ناستو او یا وی چې لکه ګوره بابا پس سو نه وي ګوره هغه خوا کې پس د ماخام نه سوکلی نشي او شیل ته چا د موګی ټکوار کوشش کړل نو هغه بیا پریدینه یا وی چې شرط را سره کیرا وی شرط وسره کې خو چې زب ما سوتن د په قبر په خوا کې موګی ټکوام او قدم سره سوکړنو وی شرط کې خو دا ان وی هغه ما سوتن لړو ان ویل ته تیارا وکنه اوس تیارې مقبره کې نو بیا په خوا ډېر تیارې وی بجلی نه وی نو دا او مشرانو خو بداسه کاکا په شان وګدي کپڑے اچولې وګنا نو هغه چې د موګې ټاکو نو خیال نو علمن چې داسه کې نه استنو مخه تراله نو د موګې د لمن د پاسه یې خره او ښکاری هوته نه او ټکوي نو چې ټکه وو نو چې بیا را پاسې د نو لمن هوې کې نه خته وا نو سړی دغه د چې کړي چې زماده توبې بابا وې شوی نه ما زماده پلار نه کتوبه هوس مې پرېدا او زورونه کی او لمن راوځي او غیب اور پسرال څنګه اوس منی او کنه نو یغي بده ته نه کته چې لکه تکل کینې نو د لمن راغونډه کنه نو تا په خپل لمن بند کنه ګناګار دی بابا کوي دا بابا نی ولره بابا جس کارو چې غیرانی وو ای یغي با اکثر اجره کې ناستو اپ دې به ګوره شرط کې خو چې لګر دین علی او بک چاوس کلینو 100 روپے ولا نقد ورکوم بیا یو برا پاسره چې را اپناله بورغه شړپ به اوس کړي یلکنه لا یاقلون شیئا ولا یهتدون چې هغه جزاء نه پویدنو ته خو پویږي کنه نو الله وی تا غپسې پکارداري چې ته خو تی خيار پیدا کنه چې ته خو سم شي کنه
ومثل الذين كفروا مثال د مشرک بیانی مثال د بلون کې هغه کسانو لا کفرو چې کافران دي لکه محمد علیہ السلام مثال کمثل الذی په مثال هغه سړی دی ینعقو چې आवाज کې بما چاته لا يسمعو چې غینا اوري الا دعاء مگر بلنا ونداء او आवाज مطلب دا چې دا خو ساروی دی مړه ساروی دی کافران په شان د سارو دی کله نعام بل هم ادول پیغمبر وته आवाजونه کې په دې اثر نه کې ساروی ته هم چې وخت کنه هغه باندې اثر نه کیا پويږي نه نو او دوا الفاظ یاد کو نداء دعاء او نداء دعا چې داغه څه مطلب یي لکه تو ساروی ته आवाजونه کې چې لر شر دغه پټینا مفردا پردې پټې دې پردې کا یاد کنه او ندا دا سیوا چې داغه سمانه نه لکه موږ سارو ته وای کټشا او خرشا او داشا دا کنه کورشا د دې سمانه خو نشته کنه نو کته تا دعاګانې आवाजونه کې بلنه کې نوم ساروی نه پويږي او پاغه نور خو خود بیان پويږي د کافرانو مثال دار دي ته کتار سوي دي ستا خبره ته وګ نګدي ساروی دي اولو سمون کان دي بوک منګونګیان دي اومیون لاند دي فهم لا یاقلون پس دی عقل لري بیا وی ګور عقل پکې نشتا نو چې عقل پکې نه نو خود زناور شنو یا ایها الذین آمنو خطاب عام او کو نو خطاب خاص ګور قرآن طریقه دا ټول خلق له دعوت ورکی نو چې هغه نه مني نو مؤمنانو ته تاسو خو منه کنه لکه یا ایو الناس عبدو نو بیا یا بنی اسرائیل شروع شوو نو دې رکو کې یا ایو الناس نو سی یا ایو الذین آمنو اے کسانو چې ایمانم راوړل دي کلو خره من طیبات ما رزقناکم د پاک واغه سيزونو نه چې مونږ تاسو له درکړي دي تاسو پکې ولې شک کوي کرکه کوي واشکروا لله دا الله شکر ادا کوي ان کنتم کچری تاسو ایاه تعبدون خاص داغه بندگی کوونکی اوس الله چې کوم حرام کړی دی هغه یادي انما حرم یقینا حرام کړی دی الله علیکم المیتۃ پتا سبحان مردارا چې وینتیونه بېږي ودما او وینه بيدن کې ذکر اینه چې دا او تور جگر تور دا نه دا وینه دا خدا جمشوی وینه دا په حدیث کې دې ته حلال ویل دي دا حلال ده نو ودم من دم مسفوح بيدن کې وینا اگر تاسو بیان شي چې زنانو با د لوی اختر پرواز باندې د سارو وینس کله قربانه ساروی چې بالال شکنه ویمانه لک پجام کې راوړه ودا بختوري نو هغه ساروی بختور دی چې قربانی شو د ثواب د پاره دی دا وینه خو پلی تر کنه وینه دا هغه ساروی چا خړل دی نه کالاله و هم بدزان لمنګي ډکړي او پراته وو کولرو کې و پراته ولګ لګ مملکت دغه خړاله هم مردار ده کنه ځکه هغه او بېګیا نالو کې بېګي ایسره زموږ سمراه پلیت شه دی زمونږه وغه سره کار دی ډکو سره چې کم حلال له اوب استعمالو نو دی به وینا او دا بختوري په دې باندې ارسه بختور دا ټوله مسلې د خزو جوړ کړي مفتیان دي د ځان نه ایه لا مفتیان نه اوس په ګلا مدرسو تم تلی نو هغه خود به خود پکې بیا مفتیانی خو دا سيزونه نشته المیتتا مردارا او ودما دا مردار زکه شو چې دا ګنده وینه ته ونه وتا نو چې ته وینس کې چې رقم د وجه نه ساروي غون حرام شو نو دا وینه رقم حلال رااله اوی ودا وی ثواب ده روزه ده د اختر پر ورځ روزه نه ښه کال کې 15 ورځې روزه نیول حرام دي وړو کې اختر لوی اختر او هغه درې ورځې د تکبیرات چې کم یې په دې روزه نشته په دې ونه نیوي او دی اختر پر ورځ زما روزه را لکه دا روزه نی دته امساک وی امساک رمضان ذکر اوس را روان دی وبوایو امساک دته وی چې کم کس قربانی کی قربانی پیسې لګي خه خرچه کی نو هغه کده لوی اختر خوراک د قربانه نشورو کی د خپل ساروینا نو مستحب دي ثواب کیږي او کله دغه نه کی نو ګناه نشتا خدا کس چې څوک قربانی کی پیسې لګي نو زنانه دیل نه دي چې قربانی وکي د دنیا کالی وسره پلار سره بلازم کوي خاون سره بلا پیسې دا په خپل مالداري نو قربانی نه کیولې پاغه پیسې لګي او وینه بدون کې بیسکل وی پدې کې ثواب ده دا حرام ده پیسې ورکا قربانیو کا او حلال کې و مالته دا اینسګي زردا زر باسه چې ځان لتیکیو کما دا غې لتیکیو کا چې سره په حقا او په میز وته کې نه پکې ځان ته ولګوا
او سکه بس د دنیا مزید او آخرت کې دیم ثواب دی. نو ته په ګنده شي باندې شروع کې د اختر پر وځو نیت د روزهونه کې ګورې دا روزه نه په دغه ورځ روزه نیت کول حرام دی نه روزه کېږي ګناه دی امساک دی ښه دغه لبس خلکو زور راوستي مستحبات الله لوی اختر ورځو کې یره دا نکونه کټ کما او کنا او دا وختو یله کدا چې څوک قرباني کی دا غسر متعلق دی چې کم خلک پیسې خرج کی چې یو سړی قرباني نه کینو داغه دې سره سوی مره دور نکونه یې کټې کا کنه وخته دغه نوې دا یا جانو سره ستاره پاره حکم نه دی هغه سړی د پاره دی چې کم قربانی کی مستحب دی داغه د پاره مو لکه ضروری نه را مستحب دی کاغه جانو سره خپل ځان یو شان کی کنه ولحم الخنزير غوخه د خنزیر او خنزیر ټول حرام دی غوخه ځکه یاد کړه چې د اشرف الازاد او زیات غي غوخه استعمالي خاص کر دا چین والا نه دا مسله غي جوړ کړه روز په ټوله دنیا کې هر سخري د ظالم بچي خنزیران غي خوري تو تکر کې غي خوري سپي منګکان پښوغان هر سخري نوز غوایمه چې جوړ شو نو هغه مرده په ټوله دنیا باندې خور کړه دی کنه الله ویلی کنه مخره ګن کنه چې ګن خوري نو خود بدر کې ګن بیا را پیدا کیږي نو ته سم خوراکونه کوا نو بیا رتا ته وایرس او داسې زونه راشي وما اوهل او هغه आवाज چې پورته شوی حرام دی هغه چې आवाज پورته شوی به پاغه سرا لغیر الله د پاره د غیر الله احلال आवाज پورته کېدو ته وی دارب په جواب کې یعنی چې ته دا چغه وې چې بابا ستا په نوم می دا ساروی ومنو دا خبره د شرک وا نو سره دا ساروی خود به خود حرام شو او کته وې چې دا روج مستا په نوم ومنلې نو دا خبره د شرک وکړه نو دا سید وسره خود به خود حرام شو وما اوا خبره حرام ده او الا چې आवाज پورته شي به پاغه لغیر الله د پاره د غیر الله ګوره د دې دلان مفسرین لیکلي دي چې کتا یو کسلا فرض کزو یو ډوډۍ کومه او یې کې زه یو ډیر لوی سړی راغواړم وزیر راغواړم یا یو ډیر لوی وحده والا او زما نیت دای چې دا دل ز عزت ورکوم نو دا شرک دی دا او حل لغیر الله کې داخل له نو پاغي اعتراض چې یاره داخلك چې میل منول کی نو داغي جواب علما کی چې میل ملک لته تاوان کې نو هغه ثابت دی د قران او د حدیث نه ابراهيم عليه السلام باس کې براشي او حدیث کرا دی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه څوک چې په الله آخرت ایمان لري د میلمه عزت وکي او میلمه له بم نیت ستادانی چې دا زد دلکم د عظمت نه عظمت صرف د الله دی هر سیز به د الله لپاره کې او چې میلمه له صلی علیه یا ول سپخلی کې نو ستا نیت دار چې دا خراتم الله او رسول ویل نو زکه کومه کاغي نو ویل نو میلمه له هم زدان کومه مونږه هم علم قدر زکه کو چې الله رسول الله ته ویلي دي کنه نو لہذا د غټ سړی د پاره نیت کول او په دې را دغه راوستلو چې یره د شان ډیر لوی دی او هغه له سالال کړو نو دا احلال کړه او هل به لغیر الله کې فمن اضطر هغه څوک چې محتاج شو غیر باغ چې نه سرکشي کوونکی ولا عادن او نه د حد نه تیریدونکی فلا اسم علی نشته ګنا په دکر دي سيزونو نو خوري او مړکیږي نو خیر دی الله وی دا مخرق جون بچ کا او دا نه چې ته مړکیږي او دا دې نه خوړو خوري به خامخا جون به بچ کې کني ګناګار وای بیا او کم بخره ترتیب تو ګورا کيو ځای کې ته مړکې دی او تاو کته حلال سیز نو مردار پرته وا وینا نو سبا خوري ترتیب کې کم یو مخکره مېتا اخره لگا خو وینه مخرجه کړه دی وینه د وجنه دا مېتا شوی دا دا وینه ر دینه ډیره ګنده ده او کته یو ځای کې مړکېږي او حلال سیز نشته وینه پرترا او خنزیر پروت دی مړو نو کم یو وخره نو وینه اخره خو خنزیر مخره ابد خنزیر دا بے غیرت ره اج سوکری هغه کوم بیا غیرت نی هغه ګور هغه سره خپل ماده رواني او هغه ماده یو بلر لذي او دل دا هغه ماده راشي دی په دې کې اړو سباق نکی نو چې کم خلک یې خوري نو هغه کوم دا خوې راغله چې خزه وسر رواني او کلب تنونو زیات اخوازي دې خوازي بس اس پته نه لګي نو الله وی خنزیر مخره کنه خنزیر بیا ودنه بے غیرت جوړ شي زکه مخره وینه اخره خو خنزیر مخره او که یو ځای کې سړی مري او خنزیر پروت دی او سپا روجي او الوا پراته دي خو بابا په نوم منل شوی دي
یا د بوت پنومو یا د ولی پنومو نو سبا خوري عقل خدا وی چې دا روجه اخرى الوا اخرى والله وی دغه مخرى خنزیر اخرى خنزیر اخرى ځان بچکا خدغه مخرى دغه خنزیر یو ټیم کې حلال شوه دی په دنیا کې لیکن د غیر الله په نوم منختا هیڅ ټیم کې حلال نه و نو بالکل مخرى دغه ځکه ترتیب داسې جوړ کړی ان الله بشک الله پاک غفور الرحیم بخون کې مهربان دی ان الذين بیا تخویف او زورنا چې کم خلق دا مسلې پټي دې کې نظر د غیر الله او حل به لغیر الله په غیر دوکا ان الذين بشکا کسان یکتمونا چې پټي ماغه مسلې انزل الله چې الله نازل کړي دي من الكتاب په قران کې ويشترون به ثمنا قليلا او اخلی په دغه دنیا لگا اولئک دا کسان ما یاکلون درې سزاګانې دینا چې په خپل ګېډو کې الا النار مگر اور نتیجه به د اوري ښا ولا یکلمهم الله او خبر ون کې دي سره الله د نرمه یوم القیامت د قیامت پرواز او رټي خو به ډېرو کله وته یخسو فیها کرشه چخشه ولا یزکیهم او نبدی پاک د ګناونو نا ولهم عذاب الیم او دې لپاره درناک عذاب ده اولئک الذین دا کسانا غدیش ترود ولالتا چې دی ورکه گمراهی بالهدى په بدله د هدایت کې دا زور نه وا والعذاب دی ورکه عذاب بالمغفرہ په بار د بخنه کې په بدله د بخنه کې فما اصبرهم علی النار پس صبرناک دي په اور باندې تعجب ده ګوره اور باندې کلک شوی دي یا فما اصبرهم علی عمل اهل النار سکلک شوی دي په عمل د دوزخیانو باندې ذالک بان الله دی ول یره دا کار کی دا په دی وجه چې بشک الله پاک نزل الکتابا نازل کړی دی کتاب بالحق په حقا یا د حق د پاره وان الذين او بشکا کسان اختلافو فی الكتاب چری اختلاف کی په دی قران کې لفی شقاق بعید خامخا په اختلاف لري کې دی دوی